دغه ماشومان او ځوانان خوست کې د تخنیکي او مسلکي ځانګړي ښوونځي زده کوونکي دي. په ژبه ګونګ او اوریدلو له نعمت څخه بې برخې دي. وروستیو کې د اسلامي امارت له لوري یاد ښوونځي ته پاملرنه د دې سبب شوې چې دغه کسان اوس د لیکلو ترڅنګ کولی شي مخاطب ته خپل پیغام په اشارو سره ورسوي. دوی وایي وروستیو کې زده کړې ښې شوې خو په ورته وخت کې له مسؤلینو د ښوونځي لپاره د ودانۍ، ځانګړو کتابونو او ترانسپورټ لپاره د نقلیه وسایطو غوښتنه کوي. موږ د پوره ترانسپورټ 2 وړه موټر نیولې شوی دی، هغه ډېر زوړه دی، هغه یې کور نه ولیدلی دی او موږ د پوره باید ترانسپورټ زیات شي. بله موږ ته به د شا کامه راکولی هیږي، ډېره کامه ده باید زیاته شي. موږ ګونګون زده کوونکو د پوره پیسې کامې دي، دا چې کله موږ په خپل منځ کې تقسیم کړو ډېرې کامې ورسیږي، نو ګونګون د پوره کور نشته، اکثره غریبان دي. کله چې 12 نه پرې شي موږ د پوره باید کور برابر شي، فرصتونه برابر شي. په پښتو، په دري او په انګلیسي په دې شیانو زه نه پوهېدم، اوس مې زده کړه. مخکې په ځان نه پوهېدم، اوس کله چې زه راغلم مکتب ته پښتو نه پوهېږم، په انګلیش پوهېږم، په دري نه پوهېږم او دا ډېر کتابونه لیکلی شم، ویلی شم، په پوهېږم، هر څه مې زده کړل. د ګونګیانو د کورنۍ غړي خوښ دي چې ماشومان او ځوانان یې اوس نه یوازې دا چې لیک او لوست کولی شي بلکې نورو سره هم همکاري ته چمتو شوي. ګونګ او د کونو بچي پلار یم شاګرد چې په دریم سیم کې زده کړې کوي، هغه ماشوم چې موږ سره په کور کې و ټول کلي کې به بچیا کلیوالو ماشومانو وهلو ټکولو یې بعد ورځ به کوله. اوس چې کله ما د لیسې ته راوسته الحمدلله داسې استادان دي چې لاس دقیقې هم زیات نه هغه کوي، بې ځایه وخت نه ضایع کوي، ډېر مسلکي روزنې ورکوي، ډېر ښه تکړه استادان دي. یو پلور په حیثیت چې غږېږم نو بازار کې یا په ټولنه کې د دوی دپاره ډېر په کور دی چې خلک د دوی سره ډېره ښه ګزاره وکړي، دوی ته توجه وکړي، د دوی حقوقو ته توجه وکړي، د دوی سره کومک وکړي چې همکاري وشي په هره برخه کې. په بازار کې چې کله دوی د مشکل سره مخ کېږي، ستونزې سره مخ کېږي، باید کومک ورسره وکړي. په دې سترګه ورته ونه کتلی شي د ټولنې که نه دوی مایوسه کېږي، په دې خفه کېږي ډېر. د خوست میخانیکي انسټیټیوټ امیر سیف الرحمن مظلوم وایي چې دغه مراسم د ګونګیانو د ملاتړ او هڅونې په پار ترتیب شوي. نننۍ غونډه چې د خوست ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ځانګړو زده کړو لیسې او همدا ډول د حریت نشراتي ارګان لخوا په لاره اچول شوې وه. د دې غونډې هدف دا و چې دغه ګونګیان چې دغه په خوست کې ځانګړي لیسه لري او خلکو ته واضح شي چې دلته د ګونګیانو دپاره ځانګړي لیسه شتون لري، او بل هدف یې دا و چې دغه ګونګیان هم د اسلامي امارت نه ملاتړ کوي. هیره دې نه وي چې خوست کې د ګونګیانو ځانګړی ښوونځی تر دې دمه 180 تنه زده کوونکي لري چې د زده کړو بهیر یې د تیر په پرتله خورا ښه شوی. محمد الله سروري، حریت نیوز، خوست.